نه 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 هاوس اونجا پایین خاموش. بیدار شد. Idziesz tu być. Bieg. Udało się. Idź. Jakby stoi tam. Żebyś. Dobra. Aha. Dziura. Ha? O, weź bicie. Nie, ty się nakło. Nie, ty się nakło. Och, daj się. Och. Rebecca. 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 Was ist? Was ist? Którą będzie ładna? Blue? Blue jak to nasz Okay, yes, Mommy, okay. Takie blue jest? This Czyra? white blue. Pink yellow. No, white blue. Trzymamy. Mommy. Bez. After is pink, Mommy. Pink. Pink at each. Pink. Gulabi. After جا Mommy. جا نزن هو يتخرب مش مكة مكة ويدنا Jack Mommy. ورجع ليه يعني شو اسمه ممكن يتخرب مش هذا Jack. كده أنا ساي Jack. نسيش مش كمان تلبس بختك نسيش كي. نعم بختك نعم وانسرقت
اوه خدای شکر. من نان بیارم سیس؟ نان بیارم اینجا با خداحافظ هوره جان. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. قدرمنو لیدونکو او ګلونو اوریدونکو، هیله مند یم ښه اوسئ او وخت مو نیکمرغه. په دې هیله چې روغ او جوړ اوسئ او د نړۍ په هر ګوټ کې اوسئ، خوشحاله او خندانه سوکاله اوسئ او د خپلو ګلالیو کورنیو هغه کسان چې ماشومان لري او قدرمنو دوستانو سره خوښ خوشحاله او خندانه اوسئ. تاسو ټول ته ډېر ډېر ښه راغلاست وایم زما یوټیوب چینل ته او بیا هم یوې نوې ویډیو ته. هیله مند یم چې ویډیو تر پای راسره وګورئ، ځکه چې له دې پیل دوستانو ته وایم چې ډېر زیات زحمت پکې وباسم او ډېر یوه جنجالي او له زحمت څخه ډکه وي. څوک چې بادرنګ خوري همدا به یې حال وي. سلام موسی هم پوهېږي چې ویډیو ده. سلام، ته ولې دومره وخت راویښ سوی یې موسی جان؟ مه کوه. ته ولې دومره وخت راویښ سوی یې؟ چا درته ویل چې نن راویښ سه؟ نن چې مورکه پلان د ویډیو لري باید ته دومره وخت راویښ سوی یې؟ نو ګلونو لیدونکو ملتیا مې وکړئ، هوره جانه رخصت شوله. تاسو به هم زه به موسی په دې قلفک کې نه ډاډه یم ستاسو به هم په ذهن کې ګرځېدلي اوسي چې دا ویډیو به په کوم مناسبت وي، څه ډول یو موضوع به محتوا به ولري. راځئ موږ تاسو به لاړ سکوټي ته خبرې مو وکړو چې موسی مې په لاس کې لاس مې نور شخص. ګلونو لیدونکو طبعا موږ تاسو ټول په خپل کور کې په خپل ژوند کې بېلابېل فعالیتونه لرو. ګروپ ولګوم واښه کې تلیفون خوري ځکه صحیح شو. بېلابېل فعالیتونه لرو، کار کوو، که هغه نارینه دي یا ښځینه، او د ژوند په چارو کې مو مصروف و بوخت یاست. نو ما نن وغوښتل له ډېر وخت څخه مې داسې یو پلان درلود چې زه د خپل ژوند یا د خپل دغه ورځني فعالیتونو څخه یوه ویډیو ثبته کړم. ولې نه به برابرېده؟ دا چې یوه میرمنه په کور کې کار کوي، فعالیت کوي، ماشومان لري او د هغه د ورځنۍ چارې په څه ډول تیریږي، زه غواړم هغه تاسو په تصویر کې در وښیم. زه نه پوهېږم چې دا ویډیو به مې څومره لنډه وي یا اوږده به وي او زه به یعنې هره شیبه هره لحظه خو نشم کولی چې ویډیو واخلم، ولې هغه مشخص توګه چې د ورځې په لړ کې کوم کار ترسره کیږي، کوم فعالیتونه ترسره کیږي، زه انشاءالله کوشش کوم چې هغه ټول تاسو ته در وښیم. او له دې نه مخکې مو څه ویډیو ولیدله، ځکه چې هوره جانه باید سهار وخت راویښه سي، هغه چمتو سي، خواړه ورته چمتو سي او مکتب ته ولېږل سي. نو هغه لږ څه په بیړه دا کار عموما ترسره کیږي
او عموما دغه ټول ورځ یعنی هر ورځ دغه چارې تر سره کیږي. هر ورځ باید سهار وخت هغه چمتو سي، هر ورځ باید نوي کالي ور واغوستل سي. البته تر اوسه د مکتب یونیفورم نه دی ورکړی، کنه هغه یونیفورم خو ښه وي، هماغه یو جوړ کالي دي، هر ورځ باید ورته استفاده کې ور واغوندي. ولې داسې متفاوت اوسي نو هر ورځ هغه یو جوړ کالي تبدیلوي او هغه بیرته چې راسي نو هغه د بلې ورځ د اغوستو نه وي. او هر ورځ باید خواړه ورته ولګل سي، ځکه چې تفریح کې هغه وږي کېږي او باید یو څه نوشیجان کړي. زه هم متفاوت خواړه ورته ږدم، هر څه چې خوښ اوسي او هر څه چې مثلا مکتب ته لیږل کېږي. ځینې شیان امکان نه لري چې مکتب ته ولېږل سي، ځکه چې یخېږي، یخ خوند نه کوي او هوره هم نه خوري. نو هغه تاسې ولیدل په ویډیو کې. قیجان هم لاړه چې هوره ورسوي او زه هم ورته منتظر یم چې قیجان کور ته راسي، بیا به هغه به هم تاسو سره ستړماسي وکړي او پاتې کارونه به مو بیا له همغه ځای شروع کړم، ځکه چې په یوازې باندې نه کېږي. موسی هم تصادف نن وخت راویښ شوی، نور کله ښه موسی به ان تر 9 بجو ویده و. نن زه فکر کوم چې هوره سهار وغږېدله، د هغې په خبرو باندې راویښ شوی، دروازه وازه وه څنګه. خو مقصد موسی هم نن زموږ په لست کې شامل څه چې راویښ شي که نه. زما زړه ټول ورته چې تر هغه چې زه لږ څه پاککاري کوم، لږ څه دغه کور ټولوم، آشپزخانه ټولوم او همدا رقم د سهار سباناره چمتو کوم، موسی به ویده وي. خو تصادف چې ده هم راویښ شو، خیر ستونزه نشته، دا یو عادي کار دی. نو زه به د لیدونکو منتظر اوسم چې قیجان راورسېږي بیرته، بیا به هغه به ویډیو په برخه کې ما سره پوره خپله همکاري وکړي او زه به ویډیو هم ثبت کړم او خپل د کور کارونه به هم مخته یوسم. تاسو هم ملتیا وکړئ. شجاع شوله دوستانو، بیا هم سلام. او قیجان راغی، هوره جان یې ورسوله، ما هم په دې لړ کې له موقع څخه استفاده کړله. موسی مې ومینځه، موسی جان سرزان مې ومینځه، ځکه چې کله نو د سهار له خوا نه، کله هم د شپې د خوا نه ویجو نو هر وخت چې برابر سي مینځم یې. ځینې کسان وایي چې ماشوم د شپې د خوا نه مینځئ ښه وي، او زه بیا په دې اند یم چې هر وخت چې برابر سولی کولی شئ دا کار تر سره کړئ. سلام علیکم. وای سولی موسی، وای بسم الله. دا نو دوستانو د څه ورته وایي، کله چې موسی هر ماشوم ته فکر کوم خلاص دا د لاس د لیچکل بس نو ډېر مه لچوه، یخ دی یخ دی یخ دی یخ دی. بیرته خوب راغی، ډېر ښه اوسه چې راویښ شولې، ډېر ښه اوسه چې ځان مې پاک اوس به بیرته ویده سي. نو د موسی جان کالي به هم ورته واغوندو، دلته کېنه چې زه کالي راوړم. آفرین، کېنه هلته. اچھا اته 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 کینه چې بیرته راځم. Şakak. ده هو شي ده؟ ده شي ده ولا؟ ها؟ ده هو شي؟ واو وش الجان؟ واو ساعت خانه ترکاری خودت صحتمند اوسه. یا چی ولی دین کرده غواړي فراری نه
مبارزه ده. اوه خلاص خلاص صبر نص دول الشوخي كاين تا تا لیدونکو مصدقه زه نه پوهیم هر هغه څوک چې کور کې ماشومان لرئ او له دغه ستونزو سره مخامخ یې او د حل لاره مو پیدا کړې هیله ده ماته هم کومنټ وکړئ او خپلې مشورې را سره شریکې کړئ. دغه یو دوه میاشتې به کېږي یا د هغه نه کم وخت موسی جان داسې په چیغو راغلی بدون د دلیله، یعنې داسې نه چې یا خوږ وي یا وږی سي نه، او دا چیغې هم د ژړا چیغې نه دي، دا د ډېرې خوشحالۍ نه موسی لویږي دا د ډېرې خوشحالۍ نه دا چیغې دي چې دغه څه چیغې وشي. نو چیرې تاسې هم کوم د حل لاره پیدا کړې دي هیله ده لطفا خواهش کوم کومنټ وکړئ او خپل مشورې راسره شریکې کړئ تر څو زه یې هم عملي کړم. ما خو زه هره لاره عملي کړله ونه توانم چې دغه د موسی چیغې وهل پرې بند کړم. اوس مې یو بل څه ذهن ته راغلی دی زه یې عملي کړم که چیرې مثبته نتیجه یې ورکړله بیا به تاسو سره هم شریک کړم. ښه نو پوره خو لاړله رخصت شوله ورو موسی جان. اوس به هم نو زه خپل نورې چارې ورځنۍ کارونه شروع کړم او د ټول نه مخکې باید کوټې یا سالون آشپزخانه دا ټول کړم. چه کومه دیکم؟ سی؟ تنو پکیر تا تلویزیون رو لگم نو داسې یو حال ورځ لیدونکو د شپې د خوا د شپې له خوا نه تر هغه وخته چې زه ویښه یم خور او موسی هم راسره ویښې دي نو ډېره خسته کېږم. ظرفونه هم مینځم نو د کور کار لږ څه هېڅ امکان د دې نه وي چې زه واخلم او کله کله یې ټولوو ما خیجل په ګډه سره ولې عموما پاتې کېږي خو خیر شکر چې دوی شته دي شکر چې ماشومان شته دي همدا چې کور کې د ماشومان شتون د الله پاک لوی نعمت دی. دوی بیتوي خیر مونږ یې بیرته ټولوو هېڅ فرق نه کوي دا یو عادي خبره ده او زه همیشه په دې نظر یم په ځانګړې توګه خپلو خویندو ته وایم چې کله چې د کور کار ترسره کوو کوشش باید وکړو چې ښه په حوصله په مینه محبت او چیرې بیا په کور کار ترسره کولو کې مو یو رقم زړه په تنګ کړي بیا نو کار ښه مخې ته نه ځي په مینه مخې ته نه ځي. باید کوشش وکړو چې په ډېرې حوصلهمندۍ او مینې سره یې ترسره کړو نو بیا کارونه مو ښه مخې ته ځي.
قدرمن لیدونکو د ویډیو په دوام ښه راغلاست او سالون خو مکمل توګه مې ټول که جارو سه هر څه کارونه خلاص شوله. اوس هم راغلم پخلنځي ته آشپزخانې ته، هم به آشپزخانه څه نه څه ټوله منظمه کړم او هم به هم سباناری چمتو کړم. شاید تر ډیره پورې سباناری قیجان باندې چمتو کړم او خوندورې هګۍ پخې کړم. شاید هم زه جوړ کړم. نو خپل کار باندې شروع کوم. لیدونکو زه عموما عادت لرم د شپې له خوا څخه د شپې کله چې ډوډۍ وخورو بیا نو ظرفونه مینځم او هلته یې نسکورومه تر څو چې اوبه یې وننګېږي. زه یو عادت لرم لیدونکو، عادت د صافي د ظرفونو لرم چې ظرفونه ومینځم بیا یې صافي کړم. پرېږدم یې مثلا یا په ټوټه باندې سرچپه یږدم ظرفونه او یا هم په جالۍ کې یا په نوم مې د یاده ووتم چلو صاف کې سرچپه یږدم ظرفونه. هغه نو اوبه یې خپله ننېږي وچېږي او زه تر هغه خپل نور کارونه ترسره کوم. کله چې هم یعنې په هغه وخت کې چې هغه وچېږي زه کولی شم خپل نور کارونه هم ترسره کړم. نو کارونه مې لږ څه نن ډېر دي او سهار چې هم سباناره هم جوړ کړ بیا به نو د دې ګاز د کاغذ هم لرې کړم. اوس ځکه چې اوس بیا هګۍ هر غمسې بانجان کله چې مونږ پخوو نو امکان دی چې باد سي او بیا یې هم چټل کړي. د هغه لپاره خپلې هګۍ به هم پخې کړو، سباناری به هم چمتو کړو، بیا به وروسته له هغه څخه دا ځای هم ټوپ کړم. نن تصادف زمونږ په کور کې هګۍ خلاصې شوي دي ځکه چې د ورځې کوښښ کوم یوه دانه هګۍ هورې جانې ته هم ورکړم، موسی جان ته په ځانګړې توګه موسی جان ته چې همدغه د رشد وخت دی او ډېر ورته ضرور دی چې حتما ماشومان مو چې د شپږو میاشتو نه ډک دي حتما ورته د ورځې باید یوه دانه هګۍ ورکړل سي. نو او بل سهاري زه او قیجان هم کومه ورځ یعنې حتما یوه ورځ بعد دوه ورځ بعد خو د سهار چیکې هګۍ نوشیجان کوو. نو هماغله چې زموږ په کور کې هګۍ زر خلاصېږي. اوس مې هم قیجان پسې ولېږه هغه لاړه تر څو چې هګۍ راوړي. تر څو چې قیجان هګۍ راوړي زه به هم له موقع څخه استفاده وکړم او د نور خپل کارونه هم خلاص کړم. ګلونو خویندو شاید ډېرې خویندې به راسره موافقې اوسئ. زه ډاډه یم چې شاید ډېرې خویندې به دا
عادت ولري عموما کله چې سهار راویښیږو په دغه وخت کې چې موږ خپل د کور پاککاري او صفاکاري ترسره کوو سهار سباناری چمتو کوو نو دې ته هم فکر کوو چې غرمې ته څه باید چمتو کړو زه هم په همدې فکر کوم چې غرمې ته څه باید تیار کړم او کوم خواړه پاک کړم ځکه چې غواړم تاسو ته هم ویډیو کې در وښیم نو وګورم قیجانه به هم یه مشوره واخلم چې غرمې لپاره څه چمتو کړم کوم خواړه پاخه کوو او نور د ورځې په لایف کې به کوم کارونه ترسره کوو نو ملتیا مو وکړئ قیجان او موسی جان هم راورسېدله موسی جان مې هم قیجان ته ول کړی و په خیر راغلی او فکر کوم قیجان تر اوسه لیدونکو سره هم ستړي مشي نه ده کړی که چیرې اشتباه ونه کړم سلام دوستان عزیز خدا کنه جور صحتمند باشید میم روی پردام میم تا فیلم مصروف بده با فیلم برداری سودا و زن دیگه میم پیش کامران میم بس صحبت های خود داشته می باشه دیگه فیلم بیننده باشین که یک خانم در طول روز از صبح تا شام چی کارا رو انجام میده و چی میکنه زندگی شخصم پیش میره البته لیدونکو دا باید اعتراف وکړم چې قیجان ما سره همیشه تل مرسته کړې همکاري کړې که هغه د کور کارونه اوسي که هغه نور کارونه اوسي هیڅ حوصله نشته چې وزندي د دې غوټه زه واسه کړم دغسې به ورو پرېږدم خو چې آګۍ ماته رسي قیجان څنګه نن اشتیا دې څنګه ده څو دانې هګۍ پخې درې بس دی زه نه فکر کوم چې تاسو هم دا مرض لرئ که نه خو ساري قیجان بیا هم لږ اشتیا لري خو زه هیڅ ساري اشتیا نه لرم واپال د غرمې او د شپې خو نه هغه څه چې ښه نه دي منه دي زه په هماغه وخت کې ډېره ښه اشتیا پیدا کوم او ښه اشتیا لرم سلام دوستان عزیز خدا کنه جور صحتمند باشین آمدیم نوبت ما شد در وقت سینه جان کار میکرد تا نوبت ما شد خدا کنه جور صحتمند باشین و در هر جایی که باشی خوش آرام باشی با صحتمندی کامل نصیبتان شود و ما آمدیم دیگه نو شروع از آشپزی کردیم ما قیجان یک کار کلان انجام دادم موسی جان برد خواب دادم خوب کردی موسی جان دیگه نام خدایش حالا زیاد شوق شده و چند وقت است که متواتر دندان کشیده میره یک وقتدار دیگه نمو کمک وضعیت چه خراب کرده یگان چیز هم شروع کرده چی میگه چی غصای کرده که ما کوشش میکنیم که در جای بریم کمک آرام باشه خود چی غص خدا میزنه دیگه دوستان ازت میخواییم از مزاحمتتان به شما دیگه یک رقم چی غص هم میزنه که اگه پیش خود ما باشه گوشا دیگه کر میشه دیگه ما آمدیم صبحی دیگه کل چیزا رو شما دیدیم پیش از این که خوکاری چیزا شده بود باسمه هر جان باز مکتب دیگه آمدیم که سینه جان میگه اشپزی که دوستان دغه آگهی کسونه هم چیزی نوی پخی که مثلا طعم فرق شوی ولی د ساعت چی لپاره یا د سباناری لپاره چې نارینه پخی کړي نو ډېر ځانګړی او خاص خوند لري تاسو به هم سره موافق یې نه چې مزه میتونی خو سلامت تاوانش میتونی تو بخیر نه استغفرالله لیدونکي هم پوهېږي چې سباناری چې البته ما خواړه یا په ځانګړې توګه یوازې همدغه آگهی چې نارینه پخی کړي خوند یې ډېرېږي دوستان عزیز بانجرمی رو خب کلا که من کده میتونم اصلا مثل من چی میگه مورا از دیگر خیلی افشا کو بانجرمیه که نرم نمیشه چی میکنی سرش؟ بانجرمیه خود حالا نمیفهم بانجرمیه کجا آمده ایرانیست کجاست دیگه با آسانی یا قدر زود لواب نمیشه ما یک تخنیک دیگه میزنیم سرش این پوست میکنیم که چالو باره پوست کردیم دیگه بازم یگان تا نوککای دراز که میشه خوش نداره گوش میکنه تخم باشه هر چیز باشه یک بغل میکنه خوشش نمیاد دیگه کورو پوست کنیم هم زود لواب میشه و هم دیگه مزاحمت که برتان میکنه اون نمیباشه دیگه نوش جان کنیم بس بله ما مانده میشه باش که 5 دقیقه بانی میشه که مشت تازه گرفتی یا من برد بتو؟
ماش تازه نگرفتیم تا فعلا این لواب شد چند دقیقه صبر میکنیم بعدش دیگه تا وقت ماش تازه را به توته میکنم وقت ماش تازه توته میکنم دیگه نوبت ما شده دوستای عزیز بنجامین ما لواب شده ما چطور میده کردیم امیدم تشبت کنیم دوستای عزیز اگر مثلا کسی دوست نداره که مرچ زیاد پخته شوه خوب که بنجارمی لعاب شد آماده شد باید مرچ پرتین من خو اما قسم هستم کلاتی که رومی بانجان پاخسی یعنی لعاب سی بیام نش بکر چون وازی لکه آگه غنده دم سی انتا کسی پاخسی بیانو پیم یو رقم مزه کمی که آگه ماش کچی کش نیست لکوچو نه بازار داخل مندازیم حالا مانده میشه کمک دم شد سرشپت کنیم که میخواد بگیره سفیدی و زردیش دوست عزیز تخم آماده شد دیگه کمک گشنیچ خشک بردیم سرش نمک در بانجرمی انداخته بودیم خب آدم یکان تا نمک کم میخورسیم زردیش نیمه بنده نیمه خام دیگه یک کمک نمک باید بردیم بله پیش بندم بکشی لرسل خیره اولیدون کو صبحانه تیار است ولی نوشی جان بیکم لیتی چیری نوشی جان که البته ده به همز داسته دروخیم منگه دی سار دی خورالو جای دی خورا یا دی سبانری جای بیخی و بل زیده و متفاوت جاری چیتاس دیر کم لیده لای دوستای عزیز ما تخم پخته شده تخم نانم هست و میوه خوشک هم اگه داریم بعد از چای البته بعد از چای هم میداریم پیش از چای کارمغز و نان خشک دیگه به اجازه تا ما چای آماده کنیم دیگه که اصل ما خب همیشه میگیم معتاد اصل هستیم اصل فایده داره نوشیجان کنیم چند سال میشه قیجان که در صبحانه چی نخوردی بوره؟ تقریبا بعد از کرونا دیگه کم 2 سال 3 سال زیاد میشه بکنم زیاد میشه 2 سال 3 سال نمیشه این 4-5 سال میشه دیگه نوشیجان کنیم نسبتا از مریضی هم دور میباشین و صحتتان هم خوب میباشین بوره خود کلش مشکلات هست مرض هست که از کده کمک قیمت هست از کده زیاد خورده نمیشه روز یک کاسه خورده میشه بله قدرمون لیدون که ده هم زمونگه بالکن دیزه ده تاست دروخیم چه بیزه کامرا سلفی کم او یو بلت هم گوارم تاست دروخیم ده نانامو که پیادیگی پا مخکنه ویدیو که یا پا تیر ویدیو که ما ده تاست درخوده لیواتی سلیل کم یا دب سلی پپل که ده نانام آخیستی و کیمونه ولا و ماشالله گوره وزبرم غطه را خطلی ده او ده هم ستاسو وینه ده گشنیزی چه مای تخم آخیسته و تخم میوه چو او پا ده اندازه بادنزی که تی بارانون لیر ول نو در آواتلی دی او ده هم قیسه گل خوده گل ما قیزیان عموما نیزی که تی بیا و سوای خراب سوای نور گلان و ماشالله بتونی گلان خوشبو در دیر که تازه دی چند وقت بود که می بارانا بود هفته و نبود گلای مام نیسته دیگه یا هم به غذا ضرورت داره چیزی که او خو برشان میتیم و هفته هم ضرورت داره هفته و نبود بارانا زیاد است دیگه رحمت خداوند است و هم دیگه درختا و دیگه در کوها درخت هستی که کس رسیدن گیر و او کده نمیتونه دیگه اونا هم دعا کده که ما هم او دیگه ما هم در فضای آزاد آمدیم و میگه در بالکن هستیم و چای صبحانه همیشه همیشه نوشیجان میکنیم و من کامرا را قیجان داره بتون باز قصه کنیم درست گلون لیدن که ده هم زمونگه ده سباناری زای که همیشه با غورز که تی باران نوی کوشش که چه دلتا د سارچای نوشیجان کو دغه چې واقعا ډیره ښه فضا ده او بخینو تاسو چې لیک څنګه
شورماشور ډیر وي ځکه چې عموما موټر تیریږي نور دکانونه دي یا هر څه دي سر صدا غږ شته نو تاسو ان شاء الله چې زموږ غږ صاف درسي او زموږ د مرغۍ غږ هم دی موږ ته څومره غږیږي دوی غږ هم والیا مې جګیږي موږ هم پاسپورت نه سو باید تاسو په ویډیو کې راسو نو دلته ډیره ښه فضا ده ډیر ښه موسم دی نه ګرمي یعنی پاسته د ورځې په لړ کې هوا ګرمي په کابل کې ولې سهاري ډیره ښه فضا وي ډیر ښه یو ملایم بیا په ځنګل کې زموږ دغه بطن نوشي جان په کجا چې سایرخ دی نوشي جان خوندور راغلی بله نو دونکو تاسو هم زه همیشه په دې نظر یم کله چې موږ یو کار خو اسه هم تر سره کوو یعنی اسه هم سهار چای نوشیجان کوو د غرمې ډوډۍ خورو ولی په داسې شان هغه چمتو نه کړو تیار نه کړو داسې یو ځای کې نوشیجان کړو چې ذهني سکون ورسره ترلاسه کړو یو ځانګړی خوند ترلاسه کړو تر څو ګټه څو برابره شي منځه مو وکړئ موږ به خپل سباناری نوشیجان کړو او ویډیو دوام لري تاسو مو هم وڅارئ ښایسته ښایسته کومنټونو ته مو په تمه یو دا چې زموږ د ویډیوګانو په تړاو ستاسو نظر څه دی نو حتما خپل نظرونه سره شریک کړئ ځانګړې مننه هم له ټولو هغو دوستانو څخه کوم چې تل یې موږ څارلي یو زموږ ویډیوګانې لیدل دي ښکلي ښکلي نظرونه اندونه وړاندیزونه راسره شریک کړي دي او له خپلو مرغیو څخه هم ډېره مننه کوم چې دا اوس ډېر ښایسته غږونه اجل متوجه شوی که څومره موږ چوپ اوسو دوی هم چوپ دي په ځانګړې توګه خو دا هم عادت اخلي که نه د خپل صاحب سره بلکل نو همیشه چې موقع جان بالکن ته راوځو او خبرې کوو نو دوی هم پکې کوي چې موږ دوی سره خبرې کوو تاسو مو هم ملکې وکړئ ویډیو دوام لري ډېرې نورې برخې هم لا پاتې دي جان ډېره درته مننه واقعا ډېر خوندور راغلی دی نو په ځانګړې توګه دغه شنه مرچ خو نو بیخي خوند څو برابره ډېر کړی دی